چې سپاکستا پنوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق لاره الله الله څوک چې سپاکستا پنوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق لاره الله الله خلق بیٹول صفتنا خود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتی صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو صحابه و کرامو نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته په دنیا کې زیری ورکړی. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الجنة تشتاق الى ثلاثة علی و عمار و سلمان. بیلشکه جنت درې کسانو ته په شوق سره سترګې په لار دی چې هغه علی، عمار او سلمان دی رضی الله عنهم. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه په اصل کې د فارس و او حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په فارس کې د اور خادم و، ځکه د فارس خلک مجوسیان و. هغوی به اور بلوه او د اور عبادت به کوه او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د دې مجوسیانو خادم و. د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو کیسه ډیره عجیبه ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه راته وویلي زه د اصفهان اوسیدونکی وم او پلار مې د همدې سیمې په اصفهان کې چې کم کلی و جی په نامه د همدې سیمې مشر او پلار په څیر په کور کې بندي کړی وم. زما پلار ما ته مجوسي دین راښوده او د اور په څوکیداري یې وګمارلم. له همدې امله به مې هر وخت اور بل ساته او مړ کیدو ته به مې نه پرېښوده. دا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه پلار و چې خپل زوی ته یې داسې تربیت ورکوه. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا او حدیث رښتیا دی چې فرمایي هر ماشوم چې نړۍ ته سترګې غړوي هغه په فطرت د اسلام سره نړۍ ته سترګې غړوي. بیا د دې مور او پلار دی چې د دې نه یا یهودي جوړوي یا نصرانی جوړوي او یا ترې مجوسی جوړوي، لکه څنګه چې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه پلار سلمان فارسی نه مجوسی جوړ کړی و او د اور خادم یې ګرځولی و. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي پلار مې ډیره ځمکه درلوده. یوه ورځ په یو کار کې مشغول شو نو ما ته وویل بچیه نن زه څه ناڅه مصروف یم، ته ولاړ شه او د ځمکو احوال راته راوړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي پلار مې دا خبرې م راته وکړې او څه نورې مهمې خبرې م راته وکړې او په پای کې راته وویلې سلمانه ته راته زما تر ټولو ځمکو ارزښتمن یې، ویرېږم چې چیرته ورک نشي، په بیړه او ډیر په عجلې سره به بیرته کور ته راګرځي، د ځمکو احوال به اخلي، بیرته به زر کور ته راځي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د پلار د وینا مطابق د ځمکو خواته روان وم.
په لاره کې د عیسویانو پر کلیسا ور برابر شوم. ما هلته د عیسویانو آوازونه واوریدل. هغوی په عبادت کې مشغول ول. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي زه پر دې نه پوهېدم چې زما پلار زه په کور کې ولې بندي کړی یم او د کور نه مې بهر نه پرېږدي. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي کله مې چې دا آوازونه واوریدل نو په زړه کې مې مینه پیدا شوه چې زه ورشم وګورم چې دا عیسویان څه کوي او د چا عبادت کوي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې مې د هغوی د عبادت طریقه ولیده نو هغه طریقه د عبادت زما ډیره خوښه شوه. له ځان سره مې وویل زموږ له دین نه خو د دوی دین غوره ښکاري او د دوی دین ډیر بهتره دی ځکه موږ د اور عبادت کوو او دوی خو د اور عبادت نه کوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي په همدې سوچونو کې مې د لمر تر پریوتو پورې د هغوی عبادت ته کتل او په کم کار پسې مې چې پلار لیږلی وم هغه کار راڅخه پاتې شو. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله مې چې د دوی عبادت د نږدې نه ښه په دقیقه سره وکوت نو بیا مې د هغوی نه وپوښتل چې زه دا ستاسو دین چیرته زده کولی شم. هغوی راته وویل په شام کې. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا له هغه ځایه بیرته خپل کور ته راغلم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چونکه ما وخت ډیر زیات تیر که نو پلار مې زما په پلټنې پسې کسان هم لیږلي و چې تاسو سلمان ولټوئ چې کوم خوا تلی ځکه زما پلار دا ګمان کوه چې سلمان ورک شوی. خو کله چې زه کور ته ننوتم زما پلار زما څخه وپوښتل بچیه تر اوسه پورې چیرته وي؟ ما چې کوم کار پسې لیږلی وي هغه کار دې وکړ؟ سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما خپل پلار ته ویلې پلاره پر لاره کې پر یوې کلیسا ور برابر شوم د هغوی عبادت ته زیر شوم نو د هغوی دین مې ډیر خوښ شو له همدې امله تر مل پریوتو پورې هلته زه پاتې شوم او د هغوی عبادت مې نه نږدې نه کته. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پلار مې راته وویل بچیه زما د پلار او زما د نیکه دین د هغوی د دین نه ډیر غوره دی یعنی د مجوسیت دین د اور د عبادت دین د عیسویانو دین نه ډیر غوره دی. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته ویلې نه داسې نه ده پلار جانه په الله قسم چې د هغوی دین زموږ تر دین غوره ده. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پلار مې زما د خبرو په اوریدو حق پک شو او دا ویره ورسره پیدا شوه چې ګوندې زه هم عیسوي شوی یم او عیسوي دین مې قبول کړی. له همدې امله یې زما په پښو کې زنځیرونه واچول او په کور کې یې بندي کړ. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي تر بندي کېدو وروسته مې عیسویانو ته دا پیغام واستوه کله چې ستاسو کومه قافله د شام په لورې تلله نو ما هم خبر کړئ ځکه چې زه غواړم شام ته لاړ شم او هلته د عیسویت دین یاد کړم. سلمان فارسی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ ماښام مهال د شام د سوداګرو یوه قافله زموږ د کور تر خوا تیرېده نو خلکو زه ترې خبر کړم نو ما هغوی ته وویل کله چې تاسو خپل کارونه پوره کړل او بیرته د شام پر لورې تللی نو ما خبر کړئ ځکه زه هم در سره شام ته ځم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي څه موده وروسته چې هغوی بیرته تلل زه یې خبر کړم. ما له خپلو پښو څخه زنځیرونه لرې کړل هغه زنځیرونه چې زما پلار زه په هغو باندې تړلی وم. ځان مې آزاد که له قافلې سره روان شوم او له خلکو مې وپوښتل په تاسو کې د دین تر ټولو لوی عالم څوک دی چې زه د هغه نه د عیسویت دین یاد کړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغوی راته وویل د کلیسا راهب. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د لوی راهب خواته ورغلم
او ورته مې وویلې ستاسې دین مې ډېر خوښیږي، غواړم چې ستاسې تر څارنې لاندې د کلیسا خدمت وکړم او ستاسو دین یاد کړم، ستاسو دین زده کړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د هغې کلیسا مشر او راهب زما خبره ومنله او په دې توګه زه له هغوی سره پاتې شوم. خو د وخت په تیریدو راته معلومه شوه چې د دې کلیسا مشر او دا راهب د ډیر بد سړی دی، ناکاره سړی دی، ځکه هغه به خلکو ته د صدقې ورکولو ترغیب ورکوه او کله چې به یې صدقه راټولوله نو په هغې کې به یې خپله برخه بیلوله او په خپله خزانه کې به یې هغه صدقه جمع کوله، تر دې پورې چې د هغه راهب او د هغې کلیسا مشر سره 7 صندوقونه د سپینو زرو او د سرو زرو نه ډک شول. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما به د هغه دې کار ته په بده سترګه کتل او ورته به مې غوسه راتله. له یوې مودې وروسته دا راهب او د دې کلیسا مشر مړ شو او خلک یې د ښخولو لپاره راټول شول. نو ما هغوی ته وویل چې دا سړی چې ستاسو د کلیسا مشر دی، لوی عالم دی او راهب دی، دا خو ډیر بد سړی دی، دی به له تاسو نه صدقې راټولولې او بیا به یې په خپله خزانه کې جمع کولې، غریبانو ته به یې هیڅ څیز ترې نه ورکول. هغو خلکو راته وویلې چې تا ته دا خبره څنګه معلومه شو او ته په دې باندې څه دلیل لرې؟ ما ورته ویلې راځئ چې تاسو ته د دې راهب او ستاسو د دې کلیسا مشر خزانه در وښیم. کله چې مې هغوی ته هغه ځای ور وښود نو 7 صندوقونه سره زر او سپین زر یې راوویستل. کله چې هغوی دا حال ولیده نو ټولو په یو غږ وویل په الله قسم هیڅکله به دا راهب او د دې کلیسا مشر ښخ نه کړو. بیا یې هغه په دار باندې وزړو او په تیغو باندې ویشته بدن یې ورته ټوټې ټوټې کړ او تر دې وروسته د هغه په ځای یو بل کس د راهب په توګه مقرر که د کلیسا مشر یې وټاکه. قدرمنو اوریدونکو ډېر په دقت سره یې واورئ چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څومره زحمتونه تیر کړي او څومره په تکلیف هغه محمد رسول الله ته رسېدلی دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي دغه نوی راهب ډیر عابد سړی و او په هغو خلکو کې تر ټولو غوره و او نیک اخلاق یې درلودل. له دنیا نه بې پروا و او آخرت ته به یې تیاري کوله. شپه او ورځ پوره کوشش یې کوه چې د الله رب العزت عبادت وکړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي له هغه سره مې مینه دومره زیاته شوه چې تر دې مخکې مې له چا سره دومره مینه نه وه کړې. تر یوې اوږدې مودې له هغه سره زه پاتې شوم. دا دویم راهب سره کله چې د هغه د زنکدن وخت راغی او وفات کېده نو ما ورته ویلې ښاغلیه زما له تا سره داسې مینه ده چې مخکې مې له چا سره داسې مینه نه ده کړې او تا سره ځکه مینه کوم چې ته د نیکو اخلاقو خاوند یې، عابد یې او تل لپاره په عبادت کې مشغول یې. اوس تاسې د مرګ وخت رانږدې شوی، ما ته څه وصیت وکړئ چې ستاسو په وصیت باندې زه عمل وکړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه راهب راته وویل په الله قسم چې خلکو خپل دین بدل کړی دی، یعنی کومه واقعي عیسویت دین چې دی خلک اوس په هغه باندې عمل نه کوي، دوی تحریف کړی. زه داسې څوک نه پیژنم چې هغه پر حق وي او په واقعي عیسویت دین باندې عمل وکړي. خو دومره راته معلومه ده چې په عراق کې د موصل په ښار کې یو نیک سړی دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام پر دین دی. د هغه خوا ته ورشه او د هغه په خوا کې ژوند کوه، کیدای شي چې څه ناڅه تا ته هغه در اوښي او د عیسویت دین سره دې آشنا کړي. نو اوس حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روانیږي عراق ته او په عراق کې د موصل ښار ته چې هغه راهب دی د هغه خوا ته ورځي. دا به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. چې صفا کې ستا په نوم د زړه هندارانو خود به وي روان د حق لاره. الله الله څوک چې صفا کې ستا په نوم د زړه هندارانو خود به وي روان د حق لاره. الله
خلق به ټول کړي صفتونه نو خوند به وي روان د قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې دا راهب وفات شو نو زه د موصل د راهب خواته ور روان شوم. هلته ورسېدلم. د شام نه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه بیرته عراق ته راځي او د هغه خواته راغلم. ورته مې ویلې ښاغلیه فلانی راهب د مرګ په مهال راته وویل چې تاسې پر اصل دین یاست او وصیت یې راته وکړه چې ستاسې خواته راشم او ستاسو نه د عیسویت دین زده کړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه راته وویلې ښه ده له ما سره پاتې شه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي په دې ډول زه له هغه سره اوسېدم. په لږ وخت کې راته معلومه شوه چې دا راهب هم د ډیرو ښو اخلاقو څښتن دی او د عیسویت دین پابند دی، قائم دی او د الله رب العزت عبادت کوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي له یوې مودې وروسته د هغه د مړینې وخت هم رانږدې شو. نو ما ورته وویل زه فلانی راهب ستاسې خواته رالیږلی وم. اوس چې ستاسې د مرګ وخت رانږدې شو نو تاسې ماته د څه شي او د چا په اړه وصیت وکړئ چې ستاسو د مرګ نه وروسته چیرته لاړ شم او څه وکړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دې راهب هم راته وویل چې زه د دې دین په پیروانو کې داسې څوک نه پیژنم چې د اعتبار وړ وي، یعنی د عیسویت په واقعي دین باندې عمل وکړي. البته دلته یو ځای دی په نامه د نصیبین، په هغه کې یو راهب اوسیږي، ته د هغه خواته ورشه. کله چې زه مړ شوم نو زما له مرګ نه وروسته نصیبین ته لاړ شه، هلته یو راهب دی او د هغه سره ژوند تیر که او د عیسویت دین ته یاد کړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې دا راهب هم مړ شو نو زه نصیبین ته ولاړم. کم راهب چې هلته و د عیسویانو عالم او د عیسویانو مشر، زه له هغه سره مخامخ شو او هغه ته مې خپله ټوله قیصه بیان کړه. نو راته ویلې ښه ده دلته زموږ سره اوسېږه، موږ سره پاتې شه، تا ته به د عیسویت دین دروښي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي څه موده د هغه تر څنګ واوسېدم او راته معلومه شوه چې دا راهب او دا د عیسویانو عالم هم ډېر ښه سړی دی، عابد دی او د نیکو اخلاقو څښتن دی. خو د وخت په تیریدلو سره د هغه د مرګ وخت هم رانږدې شو. نو خواته یې ورغلم او ورته مې ویلې تاسو ته خو معلومه ده چې زه په څه ډول تر تاسې را رسېدلی یم او اوس په دنیا کې ستاسو څو شیبې پاتې دي، نو هیله ده چې ماته لارښوونه وکړئ چې زه چیرته لاړ شم، د چا سره ژوند وکړم او د چا نه د عیسویت دین یاد کړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه راته وویل اوس یو کس هم پر اصیل دین نه دی پاتې، البته په روم کې یو کلی دی په نامه د عموریه، هلته یو کس اوسیږي چې هغه پر اصل دین دی. زما له مرګ نه وروسته ته د هغه خواته ورشه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې دا راهب وفات شو نه زه روم ته لاړم. هلته مې هغه راهب را پیدا که او کله چې د هغه راهب سره زما دا ملاقات وشه خپله ټوله قیصه مې ورته بیان کړه. نو دې راهب راته وویل ښه ده له ما سره اوسېږه، تا ته به زه د عیسویت دین در وښیم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي په دې توګه زه هغه سره پاتې شوم او دا راهب راته هم په خپل دین کې تر ټولو غوره کس معلوم شه. دلته مې له دیني زده کړو سره سره کاروبار هم پیل که. په لږ وخت کې را سره د غواګانو او د اوزو یوه رمه جوړه شوه. خو کله چې د دې راهب د مرګ وخت هم را ورسید نو زه یې خواته ورغلم او ورته مې وویلې چې تاسې ته خو معلومه ده چې زه په څه ډول تر دې حده او تر تاسو پورې را رسېدلی یم. اوس چې ستاسې د مرګ وخت رانږدې شوی نو هیله ده چې ما ته لارښوونه وکړئ چې زه چاسکه لاړ شم او د چا نه د عیسویت دین یاد کړم. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دې راهب راته وویلې اوس داسې څوک نه دی پاتې چې په ریښتینې دین وي. دومره ده چې د یو نبي د راڅرګندېدو وخت رانږدې شي، هغه به له ځان سره ابراهیمي دین راوړي،
هغه به د عربو پر ځمکه په پیغمبري باندې مبعوث کیږي او بیا به هغه مدینې منورې ته هجرت کوي، هغه ځای ته چې هلته خرماوې ډیرې دي او تورې تیږې ډیرې دي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دې راهب راته ویلې د هغه ځینې داسې نښې هم شته چې په آسانی سره پیژندل کیږي. هغه دا دي چې هغه داسې سړی دی چې ډالۍ قبلوي خو صدقه نه اخلي، او د هغه د دواړو ولو ترمنځ د نبوت مهر دی، نو که کولی شي د عربو په لور ولاړ شه او هغه کس پیدا کړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په روم کې دا راهب دا هم وفات شو، څه موده نور هم هملته پاتې شوم. څه وخت وروسته د کلب قبیلې یوه قافله له دې ځایه تېرېده، نو ما ورته ویلې چې ما هم د ځان سره عربو ته یوسئ او زه به په بدل کې تاسې ته دا غواګانې او دا وزې درکړم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغوی راته ویلې ښه ده، په دې توګه یې زه له ځان سره وادي القرا مکې مکرمې ته راوستم، خو دلته یې له ما سره خیانت وکړ او پر یو یهودي یې خرڅ کړ. په دې ډول زه د هغه یهودي غلام شوم. کله چې مې دلته د خرماو باغونه ولیدل نو ګمان مې وکړ چې دا هماغه ځای دی چې ما ته هغه راهب راښودلی و. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي زه له هغه یهودي سره اوسېدم. یوه ورځ د هغه د تره زوی له بني قریظه څخه چې مدینې ته نږدې د یهودو یوه قبیله وه هغه راغی. زه یې له هغه یهودي څخه په پیسو واخیستم او له ځان سره یې مدینې منورې ته بوتلم. کله چې مدینې منورې ته راغلم نو پوه شوم چې کوم شي پسې زه ګرځېدلم هغه همدا سیمه ده. سلمان فارسی وایي په همدې ډول زه دلته مدینې منوره کې پاتې شوم او همدې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري مبعوث شو او څومره وخت چې الله رب العزت ورته مقرر کړی و همومره وخت یې په مکې مکرمه کې تیر ما به وخت په وخت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو ځان خبروه، دا په داسې حال کې چې زه د یو یهودي غلام وم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ. سلمان فارسی وایي چې یو ورځ د خرماو ونې ته ختلی وم او خرما مې شکولې، لاندې زما بادار هم ناست. په همدې وخت کې د تره زوی راغی او ورته یې وویل الله رب العزت دې بنو قیله برباد کړي. قیله د اوس او د خزرج مور وه. ولې؟ ځکه وه یو سړی له مکې مکرمې څخه راغلی او د نبوت دعوه یې کړې او دا خلک یې خواته په ورټولېدو دي او بیعت ورسره کوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې دا خبرې واورېدې زړه مې په ټوپونو شو. نږدې و چې د ونې نه زه راپرېوځم. د خرما له ونې راښکته شوم او هغه راغلي کس ته مې وویل تا څه ویلي؟ سلمان فارسی وایي چې پر دې خبره مې بادار راباندې سخت غوسه شو. زه یې ټیله کړم او راته ویلې ستا له دې خبرې سره څه کار دی؟ خپل کار دې کوه. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ویل ښه ده، ما خو هسې له دې نه پوښتنه وکړه. اوس نو له دې نه وروسته حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله مجلس ته ورځي. دا واقعه به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو په بلې خپرونې کې هیروي یې ما. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. څوک چې صفا کې ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق لاره. الله الله جلال تل به وي سرسړی نو خود به وي روان د حق لاره. الله الله جلال تل به وي سرسړی نو خود به وي روان د حق لاره. الله الله ورځ په محشر به وي پیشوا د غمخواره نو خود به وي روان د حق لاره. الله الله څوک چې صفا کې ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق لاره. الله الله
چې صفات ستا په نوم د زړه هندارانو خود به وي روان د حق لاره الله الله څوک چې صفات ستا په نوم د زړه هندارانو خود به وي روان د حق لاره الله الله خلق به ټول صفاتونه نو خود به وي روان د حق لاره الله الله پنیک سلوک به ارازوي مور او پلاره نو خود به وي روان د حق لاره الله الله څوک چې صفا پستا په نوم د زړه هندارانو خود به وي روان د حق لاره الله الله چې اهتمام کړي د لمنځونو نو خود به وي روان د حق لاره الله الله لهر خوان براؤر في انوارانو خود به وي روان د حق لاره الله